دلتا دې تیارو ته چې رڼا راځي قیامت به وي دلتا دې تیارو ته چې رڼا راځي قیامت به وي بیا چې خوشحالي په پښتونخوا راځي قیامت به وي زما نظر او سترګې به له خاورو سره خاورې وي ستا په تصویرونو کې چې سا راځي قیامت به وي او هغه چې شاعر یې له جنت سره تشبیه کړله بیا چې د کابل هغه ښکلا راځي قیامت به وي ډېره زیاته مننه د ټولو زیاته مننه کومه زموږ راتګ د لرې ځای نه و نو موږ ته خپل وار راکړه او خبرو نه تېرېږو خو مدثر جهان ته په کتاب چاپ کولو مبارکي وایم کلام د سره شریکوم او د کلام نه پس صرف 3 شعرونه وایم بس دلته دې تیارو ته بخښنه غواړم چې دا رڼا به نازک لله چې دا رڼا به د تیارې غاړه کې څنګه ښکاري یعنې د انور به د شپې غاړه کې څنګه ښکاري چې دا رڼا به د تیارې غاړه کې څنګه ښکاري یعنې د انور به د شپې غاړه کې څنګه ښکاري او په هر دیوال مې لګولي راشه ویې ګوره ستا تصویرونه د کوټې غاړه کې څنګه ښکاري زه چې په هر دوکان کې هار ووینم زړه کې وایم مختار لالا زه چې په هر دوکان کې هار ووینم زړه کې وایم خدایه چې دا به د هغې غاړه کې څنګه ښکاري مننه زه چې په هر دوکان کې هار ووینم زړه کې وایم خدایه چې دا به د هغې غاړه کې څنګه ښکاري هسې مثال چې ستا واده وي او ډولۍ دې وځي ستا لیونۍ به د کوڅې غاړه کې څنګه ښکاري مننه هسې مثال چې ستا واده وي او ډولۍ دې وځي ستا لیونۍ به د کوڅې غاړه کې څنګه ښکاري تصویر چې جوړ شي کله پته به یې هلته لګي تصویر چې جوړ شي کله پته به یې هلته لګي چې دغه جنګ د زمانې غاړه کې څنګه ښکاري او مور ته مې واخیسته جوړه دوکاندار هم حیران شو منیر بنیري صاحب مور ته مې واخیسته جوړه دوکاندار هم حیران شو ما ویل دا به د کعبې غاړه کې څنګه ښکاري مننه مور ته مې واخیسته جوړه دوکاندار هم حیران شو ما ویل دا به د کعبې غاړه کې څنګه ښکاري فضل کوچی ګوره ستا د غزلونو امیل د هغې دنګې پښتنې غاړه کې څنګه ښکاري صرف 3 شعرونه وایم چې زما د مینې په خلل غږیږي عادلرمانه زما د مینې په خلل غږیږي یو څو کسان ستا په اوربل غږیږي هغه چې ما سره خبرې کوي ویم که ماته زما غزل غږیږي هغه چې ما سره خبرې کوي وایم که ماته زما غزل غږیږي او په ټلیفون وایي واده کې یم اواز دې نه راځي تنبل غږیږي مننه په ټلیفون وایي واده کې یم اواز دې نه راځي تنبل غږیږي اوس به نامې د خینانو ښیي منیر بندي صاحب اوس به نامې د خینانو ښیي اخ ګویا شوی دی کابل غږیږي ډېره زیاته مینه ومنه چې څوک به یې تر ما راوړي کمقلې د زلفو خوشبویانې د هوا راوړي کمقلې ته سوچ مه کړه چې څوک به یې تر ما راوړي کمقلې د زلفو خوشبویانې د هوا راوړي کمقلې چې دا سړی مې ستا مخکې په دواړه مخه ښکل که نو پوه شه چې خبرې راته ستا راوړي کمقلې ژړا فریاد دردونه وسویلي پکې خرڅېږي د عشق بازار ته کله څوک خندا راوړي کمقلې او دا شعر دی منیر بنیري صاحب ته ډالۍ وي دا ته چې اوس په چا باندې ګمان د شر پسند کړې دا ته چې اوس په چا باندې ګمان د شر پسند کړې وطن له به همدا سړی رڼا راوړي کمقلې ډېره زیاته مننه